په سویلي حوزه کې 80% تورن کسان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. په داسې حال کې د ټول هیواد په سطحه 1800 مدافع وکیلانو جوازونه ترلاسه کړي چې له دریو یې یوه برخه کار نه کوي او پاتې نور یې هم د امنیت سربیره د نورو تهدیدونو سره ځانونه مخامخ بولي. د افغانستان د اساسي قانون د 31 مادې پر بنسټ هر څوک حق لري چې د خپل تور د دفاع په خاطر مدافع وکیل ولري. له هماغه سره کله چې کوم کس تورن پیژندل کیږي او توقیف کیږي باید د مدافع وکیل اسانتیاوې ورته برابر شي. خو تر اوسه پورې په دې اصولو ډیر کم او یا هیڅ عمل نه دی شوی. د قانون په اساس بېوزلو ته دولت وړیا مدافع وکیل نیسي، خو همدا اوس ګڼ داسې بېوزله کسان شته چې مدافع وکیل نه لري او دوسیه یې په میاشتو او ان په کلونو بې برخلي کوي. خو د هغه چا چې وس رسیږي مدافع وکیل په شخصي لګښت ځان ته نیسي. د نن خبرې خپرونې اصلي موضوع مو همدغه ده او د دې سره تړلي موضوعات به په دغه پروګرام کې تر بحث او بررسۍ لاندې نیسو. زما سره په نننۍ خپرونه کې په سویلي حوزه کې د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنې مشره او مدافع وکیله اغلې ګلمکۍ سلطانزي او د عدلیې ریاست په استازیتوب ښاغلی عبدالرحمن رسولي ګډون لري چې زه په خپل وار سره ستاسو ته په دغه بحث کې ښه راغلاست وایم. ښه راغلاست. تشکر، مننه ستاسو. او د یادونې وړ ده چې موږ په دې پروګرام کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نظارت او بررسۍ څانګې مسؤل هم راغورځوي و چې تر اوسه پورې پروګرام ته تشریف نه دی راوړی. خو بحث به د اغلې ګلمکۍ څخه راپیل کړو چې دغه ضرورت چې له مخې قانون ته ټاکلی دی، د اساسي قانون 21 ماده موږ په خپله سریزه کې ذکر کړله او خاص اړتیاو ته برېښي. څومره ضرورت مرفوع شوی دی ستاسو په اند باندې په سویلي حوزه کې او یا مشخص ډول باندې په کندهار کې؟ تشکر از اینکه شما از ما دعوت کردین و باز هم کمال تعصب براتون بگویم که بسیار ما در وکلای در انجمن وکلای مدافع ما بسیار کمبودی‌ها داریم و یکی از این جمله که ما اکثرا وکلایی که ما در اینجا کار میکنن تقریبا ما دولت قندهار 19 نفر، دولت هلمند 6 نفر، نیمروز 1 نفر. بله، دا خو ستاسو د خپل انجمن په چوکاټ کې تاسو فعالیت کوئ او زما پوښتنه همدا ده چې څومره اهمیت لري د یو تورن کس لپاره د مدافع وکیل درلودل د قانون په اساس باندې؟ بله، البته به دیگه دنیا که ما میبینیم نسبت به افغانستان باید هر نفر یک وکیل مدافع داشته باشه. یعنی به اون سطح که ما تا حال نرسیدیم. ما در تمام افغانستان ما 1800 وکیل داریم. 1800 وکیل داریم که اینا به 40 نفر هم یک وکیل نمیرسه. و حال فعلا در ولایت قندهار که از به خصوص ما 19 نفر وکیل داریم. 19 نفر وکیل به اینقدر به اصطلاح موکلینی که ما اینا دارن نمیتون رسیده این کده و طبعا سر و صدا از اینا بلند میشه. بازن ما نسبت به سابق 2 نفر یا 3 نفر ما داشتیم، حال روز به روز اضافه شده رفته، اما طبقه اوناس هیچ ما بله دا چې د ښځو په برخه کې واقعا مشکلات شته. او زما د معلوماتو له مخې تاسو د خپل دغه کار تر څنګ یوازینی ښځینه مدافع وکیل یاست په ټوله حوزه کې؟ بله. څومره دغه مشکل پراخ دی، په دې اړه به بیا هم تاسو راګرځو. د عدلیې ریاست په چوکاټ کې زما د معلوماتو له مخې څخه 4 بستونه یعنی 4 مدافع وکیلان باید شتون ولري. څومره وکیلان لري؟ فعلا 1 نفر وکیل مدافع لري، 2 نفر وکیل مدافع کمبودی دي چې هغه موږ رقابت ورکړی دی ولایت مقام ته، او 1 نفر آگاهی عامه حقوقی په نامه ده، هغه موږ اعلان ته ورکړی دی، نفر جاسوسي دي، صرف امتحان ته منتظر دي. بله، مخکې پوښتنه چې د اغلې سلطانزي څخه وکړه، تاسو هم راجع ده چې د یو تورن کس لپاره د مدافع وکیل نیول او یا هم خپله د عدلیې ریاست او په مجموع کې د حقوقي نهادونو لخوا څخه په رایګان ډول باندې د هغوی ته په واک ورکول د مدافع وکیل، دغه اصل څومره د اهمیت وړ دی؟ ډېر اهمیت لري. ولې په دې چې یو تورن کس هغه د حقوقو څخه آګاهي نه لري، هغه په قانون او د شیان نه دی پوه،
دی طبیعي خبره ده چې یو سړی چې د قانون څخه نه وي پوه هغه کوم اتهام چې پر ده باندې وارد شوي دي د هغه دفع د اتهام په خاطر دغسې یو مسلکي شخص غواړي چې دی د هغه د حقوقو څخه دفاع وکړي او په محکمه په څارنوالي او په عدلي او قضایي ارګانو کې د حقوقو څخه دفاع وکړي. ولې په دې چې یو شخص چې ګرفتاره کېږي اکثرا بېسواده خلک دي، په قانون نه پوهېږي او اصلي آګاهي نه لري، دا طبیعي خبره ده چې خامخا دوی دغه څخه متضرر کیږي. ولې په دې چې که وکیل مدافع داسې اشخاص دي چې هغوی حقوق پنځه ویلي، شریعت پنځه لوستلي دي، په قانون په حقوقي مسایلو باندې ډېر آګاهي لري. بله رابطه دې چې تاسو په دغه اهمیت باندې په دې مسره موافق یاست چې د اهمیت لري په مجموع کې قانون هم په دې باندې واضح صراحت لري. نو اوس هغه مسایل چې حلیږي یا مثلا قضایاوي راځي د دې د دفاع شکل څه ډول دي؟ څوک دغه مخ ته وړي د دې دفاع یعنې څوک کوي؟ په داسې حال کې چې خپل عدلي ریاست هم تاسو وایئ چې اوس دوه وکیلان یا درې وکیلان کمبود لري. طبیعي خبره ده چې په صد قندار کې واقعا د زه چې فکر کوم شاید 11 کسه 19 کسه به نه وي، 11 کسه و د 1800 بندیانو ته ډېر کم دي. د دوی حقونه تر خامخا تر پښو لاندې کېږي، حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا عدلي او قضایي د 15 مادې د قانون اجرات جایي اومه فقره وایي چې دوی باید مکلف دي چې څارنوالي او محکمه چې د دوی حقوق واضح کړي چې تاسو مثلا حق سکوت لري، حق وکیل مدافع لري. اکثره اوقات مشهور شو په دوسیو کې دا په استلامو کې دوی نه دی ویلي چې تاسو مثلا حق لري وکیل مدافع نیسی نه نیسی، او دا خبره تاسو نه دی. رسول صاحب چې پریکړې چې شوي دي ناقصې دي؟ پریکړې خو هرچند پریکړې خو د عدل او انصاف په چوکاټ باندې کیږي، بیا هم هغه خلک چې دا پریکړه کوي د حقوقو څخه آګاهي لري، خامخا دی د متهم حال احوال په نظر کې نیسي، د مسایل په نظر کې نیسي. بیا هم محکمه کوشش کوي، اکثره اوقات وکیلان راغوښتي دي چې دا خلک وکیل نه لري، تاسو د وکالت وکړئ. واقعا زه په خپل په جریان کې دا مسایل باندې رابطه دې چې د مدافع وکیلانو په نشتون کې د دوی د قضایاو حلېدل تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ څومره تشویش لري په دې برخه کې که چیرې دغه اصل په پوره ډول په پام کې نه نیول شوی او بیا هم متهم کس اصلا مدافع وکیل نه درلودلی؟ البته ما تشویش ما در این آیه 100% است. یک تعداد کسایی هستند که به ما بس هستند حتی از وکیل مدافع آگاهی ندارند. ما بسیار کوشش کردیم در قسمت که ما اعلانایی که هست به رادیو دادیم و اعلاناتی که به ما بس دادیم که اونا را قسم پوستر جور کردیم و ما بس اینجا همگی بند کردیم و دیوان نصب کردیم و اینا را همیشه ما تا جایی که قدرت داشتیم و کوشش کردیم که مشکلات مردم ما رفع کنیم. اما متاسفانه ما اینجا وکیل مدافع کم داریم. بله ډېر مننه. اصولي صاحب سمدستي تاسو سره دا موضوع شریکوو چې تاسو دغه لاملونه څېړلي دي، کوم علتونه دي چې له مخې خلک نه حاضرېږي او یا هم دغه تشه مو نه ده ډکه کړې؟ که څه هم په ده اواخر کې یو تعداد ډېر خلک محصلین چې څارنوالان قاضیان چې وو په خود محکمه کې یا په څارنوالۍ کې بعض خلک امتحانونه ورکړي دي او دوی صرف دغه موضوع دغه خبره ده چې وکیل کېدای شي چې دوی کار شروع کړي باید شخصي د باندې شروع کړي، داسې ارتباط باندې او داسې پروژې چې مثلا فند ورکړي، مثلا د قندهار ډېر ضرورت لري چې باید فند ورکړي او خارجي هیوادونه او مرستندویه ټولنه باید په دې باندې باید متوجه شي چې تقریبا 1800 بندیان دي. مثلا دوی خو د دوی حقوق واقعا تر پښو لاندې کېږي. اکثره وخت موږ ګورو چې پارچې بلاغ ورکړي، مثلا دی برات زما ده بری سوي دي، باید ژر باید خوشي شي،
مګر دوی نه دي خوشي شوي د دوی بې سرنوشته په مابس کې پاتې شوي دي یا د دوی د وخت څخه ډېر وخت تېرېږي په مابس کې د دوی بې سرنوشته پاتې چې اوله محکمه یې نه شوي یا دویم محکمه یې نه شوي ډېر وخت مثلا شپږمه ماده د قانون اجرات جزایي وایي چې محکمه دوه میاشتې اوله محکمه وخت لري دوه میاشتې دوه محکمه یعنی په څلور میاشتې باید دا موضوع سره حاصل شي باید دوسیه باید ستره محکمې ته چې ستره محکمه باید په 15 میاشتې باید دوسیه حل فصل کړي دلته خو یو حقوق دا دی چې دغه حل فصل سي او بندي یا متهم د خپل سرنوشت څخه باخبري چې نهایي محکمه وسو دغه زما قید دغه معلوم سو چې یا 15 کاله یا د کارون د ځند یو اقدام دی چې مدافع وکیل نشته او بل یو فرمان راځي مثلا فرمان راځي باید دفعتا دوسیه نهایی سي په دغه میاشت باید دوسیه فیصله سي باید نهایی سي باید قطعي سي د خپل د یعنی دا اساس خبر څه ښکاري چې دا یوازې یو آگاه په اصولو په ټولو قوانین باندې په یو کس کولای شي دا په د کوم قوانین نوي کیږي دغه په چوکاټ کې خپل د موکلینو هغه قضایش دی هغه حل کوي یعنی بیا هم دلته ضرورت دی مبرهن هغه سلطانزی تاسو مخکې 19 او دوی په خبرو کې رسمي صاحب چې 14 وکیلان موجود دي قانون سي په نظر کې ونیسو هم خاصه ولایتو څخه وجود نه لري د دوی باندې نیوکه دا ده چې کارونه ځنډوي او یا هم اصلا حاضري نه ورکوي خپله د اساسو نهاد چې د یو سی آی ډي د خاص خلک کوم تنبیلیږي په مجموع کې یو مکلفیت لري چې دوی خپل حاضري هغه فول ټایم وخت چې 8 ساعته هغه مد نظر ونیسي آیا همدغه مسایل تاسو کوم برید پرې منئ البته ما اکثرا وکلای مدافع که با وجودی که در خاندار ضرورتش بسیار زیاد است و ما اینجا ضرورت داریم که باید اضافه از 40 50 100 وکیل باشه اما برعکس یک تعداد وکیلات نسبت مشکلات اقتصادی نمیتونن و به خاطر امنیت اختیارایی که برشون دادن بل تاسو اقتصادي مسایل د یو بخشي تاسو خبر نیسم یو کافی معاش فکر کوم ورکول کیږي اینطور است که بعضی دغه باوجود دی کله څوک مکلفیت اخلي دا په دې معنی دی چې 8 ساعته د کاري ټایم دی نو بجو څخه هغه وخت باید 15 بجو پر یا کراته څخه 4 بجو پر دغه اصل دی څونه مراد کړی دی دا شکایتونه تاسو یعنی په معنی وجود لري که بله چرا نه یک تعداد وکلای ما هستند که در بعضی نهادها کار میکنن اصلا این متوجه از این نیستند که ما مسئولیت خود باید فکر کنیم یا مسئولیت خود باید درک بکنیم که یک موکل ما چقدر به مابس مانند اکثر وکلای مدافع ما خدای یار جانشان اینا قضایا رو میگیرن اما به محکمه حاضر نمیشن حتی این شکایت محکمه هم بلند شده بود که اکثرا قضایا رو میگیرن و در محکمه حاضر نمیشن و دومی که بعضی جای دیگه مصروفیت دارن پروژه هایی که میگیرن اونا باید تطبیق بکنن وقت کافی برای وکیل خود ندارن که اونا پشت دوسیه و پشت قضیه یعنی په خپل شخصي کارونو کې شخصي پروژو باندې مصروف دي رسمي صاحب دوی دغه منی د خلکو ادعا چې موږ دوی سره شریک کړل چې د خپل مدافع وکیلانو سره کوم عملاً د لړستې د فعالیت لري د دې څخه هم رضایت موجود لري د ریاست په مجموع کې د موضوع څارلې ده او څنګه اندېښنه ده چون انجمن مستقل وکلای مدافع چې دي د خپل یو مستقل نهاد دي دوی په خپل خود خصوصا صاحبي دفتر په قندهار کې چې په مسؤلیت محترم ګلمکی جان لري د ریاست عدلیه دونه په دې موضوع باندې نه دی شریکه چې دوی وکیلان بل یو خاصه صلاحیت خبره ده بل د غوښتنې او تربیت لري ځینې نهادونه هم مکلفیت لري چې جوابګوی اوسي او یا هم تاسو هم د څارنې په برخه کې خاص مکلفیت ولري څارنه په برخه کې موږ دغه نه لرو دوی خپل دوی کولای شي چې باید په دې موضوع باندې څارنه وکړي څه ضرورت اساسي ډیر باید ضرورت شي ولې په دې چې یو متهم بشاره اوس مثلا په مابس کې شپې ورځې سبا کوي او دغه ته منتظر دي چې زما دوسیه په کوم ځای حالت کې قرار لري آیا په څارنوالي کې ده آیا په دوم محکمه کې ده دوسیه په دوم محکمه کې راغلې ده مثلا دوم اوله محکمه فیصله کړې دي د پارچې بلاغه په تمه کې دي چې زما هغه سرنوشت معلوم شي چې زه قید شوی یا برأت شوی په دغه موضوع
خود دویم انسانان دي دغه وطن دي اوس یو اشتباه کړی ده یو جرم مرتکب شوی دي چون دلته سطح دانش سطح آگاهی بېسوادي ډېر دي جهل ډېر دي مثلا اقتصادي مشکلات دي کار زمینه نه دي مسایل دغه مسایل ټول هغه مشکلات دي چې دغه جرم و جنایت په جامعه کې دي او دغه مسایل چې موږ په نظر کې ونیسو محکمه هم کوشش کوي چې دغه حال احوال متهم چې مثلا اقتصادي عوامل دي مشکلاتونه د کور فامیل یا داسې خلک دي چې بې سرنوشته دي مثلا یو نفر دی په کور کې هغه بندي دي مګر وکیل مدافع باید باید خپل وظیفه باید وپېژني وخت نا وخت چې هغه اقلا په هفته کې یو تپال یا په میاشت کې 2 تپاله باید خپل محکم څخه باید دیدن بله استفاده څخه بیا هم د بیا هم یو موضوع په د مدافع وکیلانو کې د باج اساس پر اړه پیدا کی اساس په مشخص ټولنه پرې هغه دا چې د دې ترڅنګ چې ځینې وکیلانو شتاس په خپل ومنله چې ځینې شخصي کارونه کوي یا هم د خپل موکلینو کارونه په خپل وخت باندې نه ترسره کوي یو بل مشکل چې ورڅخه یادونه کېږي د ځینو پروژو یا ځینو طویل المدته اوږدمهالو کورسونو دایرول دي د دوی لپاره دا څومره اندېښنه ده مثلا چې یو کورس 2 میاشتې یا 1 میاشت وقت بلکه ونیسي فکر نکنم چې د خلکو کارونه ځنډیږي ما به مشکلات زیاد در نهایت میتیم به خاطر از اینکه ما اکثر پروگرامایی که به خود دفتر داریم به وکلای مدافع ما بسیار کوتاه مدت میگیریم برای 5 روز اضافه یک هفته اضافه زیاد نمیگیریم و بعضی ارگانایی که هست میان مثال اینجا 2 ماه یک پروژه خود اینجا عملی میکنن نه ای که ما اکثرا که رفتیم با محکمه اونجا دیدیم 4 نفر یا 5 نفر اضافه برای که 2 ماه از یک طرف 2 میاشتی یو روزانیز کورس بله این بسیار مشکل است. دا کوم حدونه چې په مجموع کې دولتي کار نه ایدلو است ایدلو این همیشه همینجا پروگرامی که داره و مثلا گلوبال است و پانتون که پروگرام داشت که وکیل مدافع ما رو اونجا مصروف ساخته بودن و حتی به خود انجمن به جلسات ماهانه که ما داریم اون حاضر نمیشدن برای اینکه اونجا مصروف بودن. بله رسولی تاسو څومره دا نقطه دوی چې د دوه نهادونو ګلوبل او یو بل ادارې نوم واخلي چې د دوی د موکلینو وخت نیسي د محصلینو وخت نیسي او یا خپل هغه چې دوی سره استخدام شوي دي د هغوی وخت نیسي په خپلو اوږدمهالو ورکشاپونو باندې چې اته 2 میاشتې هم یو ورکشاپ یعنې واقعا خستهکونو هم او په ضمن کې وخت هم په بل کې ډېر نیسي څومره تقاضا په دې برخه کې عدلي ریاست کړی دي ستاسو خپل معلومات په اړه باندې چې دغه لنډمهالي او مؤثریت یې هم ډېر او لږ وخت بله ښه خبره ده زما په نظر باید دغه ورکشاپونه باید لنډمهاله وي او ولې په دې چې دا چې دوامداره یو خستهکن په شکل وي بیا خصوصا په دغه څو موده مخکې 2 میاشتې یو پروژه د ایډیلو د خوا څخه یو دغه ورکشاپ دایر شوی و د محکمې په تالار کې تقریبا 2 میاشتې دوام وکړی او ډېر خستهکونه و واقعا چې مؤثریت هم کم دی ولې په دې خستهکنۍ سره برداشت دا خو منو دي څنګه دا د تزرش کوي او یا هم څنګه د جواز ترلاسه کوي چې دوی دا پروګرامونه عملي کوي په دې برخه کې هم تاسو سره مشوره شوې ده اصلا غوښتنه د دغه ورکشاپونو چا کړې غوښتنه خامخا خو چې دوی کله چې قندهار ته راځي د عدلي او قضایي په بخش کې دوی ورکشاپونه ورکوي د مقاماتو څارنوالي او محکمې سره په تماس کېږي د دوی په مشورې سره دوی خپل ورکشاپ دایروي که چیرې څارنوالي وتوانېږي دغه ورکشاپ د ودې سبب ځای برابرولی شي خو څارنوالي کوي که نه محکمه تالار لري خو محکمه دا تپاله هم په محکمه کې تاسو سره موافق نه یاست دې سره چې باید دغه دوامداره نه وي مثلا یو هفته یا 2 هفتې ولې په دې چې دلته وکیلانو مصروف کېږي او د موکلینو حقوق هم تر پښو لاندې کېږي. بله ډېر مننه کوم راځو د بحث ډېره بلې او دا برخې ته چې واقعا یو جدي ستونزه ده او هغه هم زموږ د ښځینو موکلینو چې په مجموع کې دوی د تورن پېژندل شوي دي یوه ښځینه وکیله چې موږ ټول اوضاع په سطح باندې لرو هغه د یوې ټولنې مشره هم ده او یو وکیله مدافع وکیله هم ده تاسو یاست د څومره په خپله یوه تشویش وړ خبره ده او څومره ضرورت احساسېږي د یوې ښځې د قضیې لپاره د ښځینه مدافع وکیل اهمیت او ضرورت ولی اینجا خب مشکلات خانم‌ها به اوج خود رسیده و چون مشکلات فامیلی هم است
حقوقی هم است، اینجا بسیار بیخی نهایت زیاد شده. اما یک وکیل مدافع است که من هستم بعض قضای سیاسی رو من میگیرم در کار میکنم و از خانم‌ها رو مسئله فامیلیشون است که زیاد همکاری دارم بهشون و در این سب مشکلات ما به حد زیاد است که ما نمیتونیم در این سب کی رو باید استخدام کنیم. بله تاسو که اوس نو تاسو سره د یو وکیل په صفت باندې پوښتنې به کوو او البته چې تاسو د یو وکیل په عنوان باندې جواب راته وایاست دا د چې که صادقانه اعتراف وکړو څومره د ښځو حق تلف شوی وي په داسې حال کې چې د دوی خپله مدافع وکیل نشته اصلا دلته په کندهار کې. ما قضای خانم‌ها را درست است سابق هر چی که بود یعنی حقشان برشان داده نمیشد و یکی خدای جان خانم‌ها برای خودم یک خانم هستم باید حقوق یک شوهر باید از نگاه چون آگاهی ندارن یک شوهر چقدر حق داره این باید بفهمن برای اینا آگاهی داده شود و این مهمترین است که در یک فامیل باید برای که وقتی که عروسی میکنن مطلب دا چې مخکې دی چې په خپل توافق ته ورسیږي یا مسائل ته مکمل پوره ورسیږي. بله باید اینا را یک آگاهی داده شود که چرا یک فامیلی که در خودش بی سواد باشه دخترش بی سواد باشه هیچ وقت نمیتونه که از حق پدر و مادر از حق خشوع و خسار از حق شوهر خود بفهمه. اینمی چیزاست که بار اینا گپشون به محکمه میکشه به اندکترین چیز اینا فکر میکنه که محکمه جای است که حق ما شنیده میشه. اما تا اندازی محکمه شرایطش برای فعلا بسیار خوب شده. د یوې ښځینه قضیې په رابطه باندې د یوې ښځې د دعوې پر بنسټ باندې د یو وکیل یعنی د یو ښځینه وکیل او د یو نارینه وکیل تفاوت مابین څه دی؟ کوم یو ښه کولی شي؟ تشکر. ډیر مهم دی ولې په دې چې یو فرار منزل موضوع واقعا د ښځه د انجلۍ ماته نسوای ویلی چې دغسې موضوعات وي یعنی یو ښځه یو ښځې ته ډېر په خپل ازادانه هغه د زړه خواله ورسره کولی شي مګر د نارینه سره شرمیږي مخ پټوي هغه اصلي جریان مګر اصلي جریان چې سړی پوه نه وي د داسې سم سړی دفاع هم نشي کولی ډېر مهم دی باید ښځینه باید دا چې په خپله په دا برخه کې اصلا وکیل موږ که چیرې دوی په خپل مصروفیتونه ولري او د دفاع ته حاضر نشي داسې ویلی شو چې موږ بیخي ښځینه وکیله نه لرو نو واضح خبره ده دا څومره تشویش دی؟ ډېر تشویش خبره ده چې باید موږ باید ښځینه وکیله درلودلی وای در مخه جمیله جان په نامه وه د چی دفتر و ولاکه بله اوس ښځینه د قضایي ستاسو راځي څنګه حل فصل کېږي دوی څوک دفاع کوي؟ نارینه دفاع کوي خو بعضې قضیې موږ هم چې برابر سي موږ یې نیسو بعضې نور وکیلان دي چې ښځینه قضایاوې لري د قضیې بیخي ډېر دي بله قضایاوې ډېر دي دا اوس دي چې دغه مخکې دی چې دا په اصولي ډول باندې دي یا په رسمي ډول باندې د عدلي ریاست کې دي په یو بحث کې کار کوي مدافع وکیل یي رسمي عنوان لري یو او یا هم په داسې یو انجمن کې چې مثلا که د دوی انجمن دي یا دې ته ورته یا ځینې آزاد دارالکالي دي خو د دې باوجود ځینې ادعاوې وجود لري چې ځینې کسان خلک د خپل مدافع وکیل په توګه نیسي چې هغه د قوانینو سره بلدیت نه لري دا مسله څومره مهمه واضح خبره ده چې یو سړی چې د قوانینو څخه باخبره نه وي یو سړی چې متهم وي هغه یعنی یوازې دوی دغه جنجال کول په دې معنا باندې بولي چې دا دفاع ده دا جنجال کول دفاع ده جنجال کول مشکل جوړېږي ولې په دې چې قاضي هم غلط ذهنیت اخلي دغه قضیې څخه هغه په اصل موضوع باندې دی نه دی خبر باید قاضي ته باید سړی دلایل باید وړاندې کړي. بله استاد صاحب تاسو مخکې ډېر ښه اهمیت وړ ټکي ته اشاره وکړه ځینې خویندې په یو ډول خوشباوري کې قرار لري ځینې کوچني مسایل چې کولی شي په یو کورنۍ کې حل شي په یو کوڅه کې په ولسي مشرانو دیني عالمان په عرفي ډول باندې حل کړي دوی محاکمو ته رجوع کوي آیا په محاکمو کې کار همداسې دی واقعا چې لکه څنګه چې اوس یو وکیل هم دوی نه لري څنګه هلته خو نور هم کارونه ځنډېږي
لازم نه ده چې دوی د خپل مسایل بیا هم عمل ته حل فصل کړي. آیا محاکم د هغه ادرس دی چې د اوس مهال دپاره چې د دوی حق ورته ورکړي او یا هم دوی په خپله کوچنۍ خبرې غټې نه کړي؟ ما کوشش میکنیم که همین مشکلات خانمایی که میان باید به محکمه نره. اگر در بین خود از اینا یک مشکل حل بسازیم بی خوبتر است. و اگر بازم طبعا خشونت فامیل زیاد می باشه این به محکمه که راجع میشن و میرن. این مشکلات اینا است که محکمه هم در این قسمت ملامت نیست. اونا یک میاد دارن. مثلا یک کسی حاضر نمیشه، اونا میاد دارن، مثلا 3 جلب باید بتن، اعلان رادیو باید بکنن، اعلان اخبار باید بکنن. این یک زمان وقتی در بر میگیره. بیا بیز خپل در نهایی فیصله پرې چې 2 میاشتې وخت نه خیر نه. این در مسائل مثال بله این 3 جلب که باید بتن، این 10 روزه در بر میگیره. یک ماهی باید تقریبا یک اعلان رادیو اخبار است که اینا هم یک مدت وقت را در بر میگیره. بعد از او وکیل مسخر تعیین میکنه. اینا باید همو تمام شرایطش باید پوره کنن. بعد از او بس مسائل همو طلاق میشه یا باید از طرف وکیل مسخر در صورتی که حاضر نباشه. اگر حاضر می باشه اونا با صورت دعوا میاره و دفع دعوا میاره. این یک مدت زمان رو در بر میگیره و بعد از او خودش می دفاع میکنه. این مشکل رسول صاحب سره مثلا شرکت کو دا نهادونه چې دوی د یو شمېر نړیوالو ټولنو څخه فنډ اخلي او یا هم هلته عملاً دوی ته معاش ورکول کېږي، خو یو ډول شکایتونه په دې رابطه باندې چې ځکه قانون په دې برخه کې صراحت لري چې باید بې وضاحته او بېوزله خلکو ته دوی ته وکیل مدافع ونیول شي، خو د هغه باوجود ورڅخه د پیسو تمه شوي یا یا هم داسې موارد سره مخ شوي یاست؟ بله ولی زه خو چندان آگاهی نلرم، خو ولی په دې چې دا مسایل چې په خفا کې صورت نیسي واضح خبره ده چې یو وکیل او بل وکیل د خپل حالات څخه نه خبرېږي. نو کېدای شي چې داسې مسایل سوي. بله څومره څه په دې برخه کې جزئیات څخه کار اخلي خپله د عدلیې ریاست چې دا مسله تعقیب کړي، ځکه چې دا یو هم سرغړونه ده او هم یو قانون شکني ده په شمول کې. بلې په دې چې دولت دته معاش ورکوي او د هغه په مقابل کې دی باید دغه وظیفه په صادقانه توګه باید اجرا کړي، د خپل مواکلینو سره په وخت باید د هغه دفاع وکړي، د هغه په جلسه قضایي کې باید اشتراک وکړي، هغه ته دفاعیه جوړه کړي. په 2 محکمه کې دغسې ته تر هغه وخته چې کیسه طی مراحل کېږي ستره محکمې پورې هغه موضوع به د قندهار په سطح باندې تر مرافع پورې دوی وکیل باید. بله تاسو په خپله ټولنه کې دغسې موارد تشخیص کړي دي چونکې تاسو یې خپله په راز کې قرار لرئ او په دا برخه کې مو جدیت څومره دی چې تر څو ستاسو وکیلان کوم چې هغه مکلفیت لري هغه په ماهواره لږ یا ډېر هغه معاش اخلي، نور نو بیا د خپل موکلینو څخه څه ونه غواړي؟ کسایی که در هر وکیل مدافع و به نهادهای کار میکنن ماهوار بر از اونا معاش میده، اونا حق از این ندارن که از وکیل خود پول بگیرن و ما تا حالا اینطور باید یک چیز بر نخوردم. بله څومره جرم دیده؟ جرم خود طبعا تجاوزش گرفته میشه و ما به مرکز راپور میتیم، امر ازی برخورد قانونی میشه. بله د ښځینه وکیلانو موضوع ته بیا هم راګرځو، مدافع وکیلانو موضوع ته البته په دې روسیه کې د شریعت پوهنځي څخه هم فارغین لرو په تیر کلونو کې کوم وی خو په سږ کال کې 4 ښځینه فارغین مو درلودل. تاسو د دې د جذب دپاره د هغوی دغه لپاره څه کړي دي؟ کوم کوښښونه مو کړي دي چې تر څو دغه تشه پوره کړي؟ حداقل یو 15 وکیلان خو ولري. ما امسال خوشبختانه بر اولین بار از پنجه شریعت 55 نفر فارغین داشتیم و در بین از اینا 4 نفر از دختر خانمایی بودند که 2 نفرش قبلا هم شاگرد ما بود و یعنی حاضر دی هوگوی چی؟ ما بسیار کوشش کردم که اونا بیان به امتحان حاضر شوند. اونا از طرف فامیل ممانعت شده و نخواستند که بیان وکیل و یک کسی که علاقمند ازی بود که باید وکیل مدافع شه او رفت از فرار بود و ولایت فرار رفتن و او هم نخواستند که وکیل مدافع شه. یعنی بیا هم ونتمنه دست سوک جلب بس نتونستیم. چون ظرفیت لري د اساس ټولنه او امتیازات څه دي چې
که نارینه راسي هغه د شریعت پوهنځي فارغین چې 55 یا 51 کسان چې پاتېږي هغوی یې رقمندي ونیسي. ما به اول به 15 جوزا امسال ما یک تعداد از فارغین که بودن اونا را ما امتحان گرفتیم تقریبا در حدود 32 نفر که 2 نفرش البته حاضر نبود غیر حاضر بود 30 نفرش ما امتحان گرفتیم و باز هم ما کوشش میکنیم که در ماه سنبله باز هم برای مسئولین وقت بدیم امتحان از پیشان باز بگیریم و در این جمله تقریبا 16 نفر ناکام مانده و 14 نفر هم کامیاب شده با کمال داشت. یعنی سوال است که کامیاب هستید؟ بله. هغوی کولای شي تاسو جلب کړئ؟ بله اونا رو ما خواستیم و همو مراحل کسب هغه ټول نارینه بیا هم د ښځینه وکیلانو په وخت کې مشکل لري. بله. دا مشکل څنګه هوارېدلی شي؟ تاسو په خپله ستاسو ریاست په اساسو باندې کړی وایاست هغه کومې لارې چارې دي چې عملي سي او ښځینه مدافع وکیلان یې ولرو ځکه چې یو ضرورت دی. لکه څنګه چې ګلمکۍ جان وفرمایله زموږ ټولنه رښتیا هم اکثره فامیلونه دي چې متعصب په هر صورت متعصب نشي ویلی نو اکثره فامیلونه نه غواړي چې په محکمه کې دلته یو انجلۍ و په ای سی سی سنټر کې دی زما د لور همصنفي ده هغه شریعت پنځه ویلي دي دوی غوښتله چې په پنځه څارنوال سي یا قاضي سي مګر دغه زمینه نه دي ورته برابره کېدای شي درې څلور پنځه نور قاضیان یې مثلا ښځینه یا څارنوالان یې دوی بیا زړه کولی شي مګر دغه زمینه نه دی آماده. بله بحث را غوډوو او یو پوښتنه به وروستۍ هم ستاسو څخه ولرو چې مخکې دوی په خپلو خبرو کې اشاره وکړه د عامه پوهاوي پروګرامونه په مجموع کې د خلکو پورې د آګاهي د سطحې د لوړېدلو په برخه کې کوښښونو اړتیا شته تر څو اصلا ځینې مسایل محاکمو ته ونه رسېږي خصوصا د ښځو په دغه برخه کې کوم نهادونه خاص مکلفیت لري او یا هم که راته ووایاست چې د دغسې پروګرامونو د دوام څومره غوښتونکي یاست تاسو او څومره رول لري د قضایاو په راکمولو کې؟ د قضایاو په راکمولو کې دغه باید نشریه باید یو نشریه په خود دغه ملي تلویزیون کې باید د قانون څخه باید خبر باخبر سي یو پروګرام باید ولري او د نور دغسې د حج اوقاف د ریاست د خوا څخه مثلا په مسجدو کې دغه عامه پوهاوی ډېر مهم دی معاصر دی ولې په دې چې افغانستان یو اسلامي ملک دی او د علماو خبره ډېر تاثیرناک دی زما په نظر دغه تاسو به هدف لرئ چې کورنیو ته باید ډېر بلې د ملا امام په سطح باندې باید د عامه پوهاوي ډېر موثر تمام شي. بلې ډېری مهال کورنۍ شخړې د دغه هغه دوسیې دي چې د یوې محکمې او بلې محکمې څخه اوړي راوړي په خپل په کورنۍ کې د تاوتریخوالي د راکمولو او په مجموع کې د قوانینو په اړه باندې د کورنیو د فامیلونو د آګاهي سطحې د لوړولو په برخه کې څه کول پکار دي څه شوي دي او څه باید ترلاسه ونیول شي؟ ما فکر میکنم که از طریق تلویزیون برای اکثریت ولسوالی‌ها ما نمیتونه ببینه اگر از طریق رادیو برای از اینا پخش شود آگاهی داده شود این فکر میکنم که برای نیم ساعت در هفته برای یک وکیل مدافع یا یکی از قضات ما اگر برشان وقت داده شود که اونا برای نیم ساعت در از اونا یک آگاهی بدن چون رادیو را تمام ولسوالی‌های ما میشنود اگر اینطور باشه به نظر من یک بله د خدای په برخه کې یو بل پوښتنه هم که جواب کړي چې د مشورې د حقوقي مشورې په برخه کې څوک مکلفیت لري چې اساس په نظر باندې د هغوی خپله دنده په سمه توګه سطح نه ده رسولې او باید ویلی سي ستاسو خپل نهاد دې ته آماده دي که نور نهادونه چې په دې برخه کې هم لازمه ده تر څو چې حقوقي مشورې ترلاسه کړي او مسایل محکمې دفتر انجمن وکلای مدافع البته این مشورې حقوقی را برای یک تعداد کسایی که مراجعه کردن برای اونا چون خودم در این راز قرار دارم برایشان همی همکاری را کردیم و دومی که کسی مراجعه کرده برای یعنی به بضاعت بوده مشکلات پولی داشتن نتونستن که یک وکیل من استخدام کنن
ما ایره به اکثر وکیلا چون در قانون وکلای مدافع یک وکیل باید سال 3 قضیه جزایی را باید رایگان بگیره با وجودی که اگر وکیل شخصی می باشه یعنی 3 قضیه باید رایگان یا مفت جوال بندی. بله ما کوشش میکنیم که به هر وکلای ما قضیه را دادیم و بررسی کردیم که تا چه اندازه او را پیش بردن و این به دفتر ما ثبت است. و حالا ما از تمام همشهریای خود در خصوصا ولایت قندار و هلمند و روزگان ما این آدرس دفتر ماست که باید بین به دفتر نمبر تلفن است که 0799 52 21 و دوم نمبرش است 070 78 96 175 و در دفتر انجمن وکلای مدافع چون مهم رول در بین قندار داره و این په دغه هیله چې دوی هغه واقعا کوم څه چې د دوی لپاره دي د خلکو لپاره دي هغه هم په ښه ډول باندې اجرا کړي او خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. مننه کوم چې خپل وخت موږ سره راکړي ښاغلی رسولي او ښاغلی سلطانزی چې زموږ سره په دغه بحث کې واست. تشکر سلامت باشئ. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه چې ستاسو خدمت ته مو وړاندې کړه. ستاسو ملتیا څخه هم مننه. د خدای په امان.